الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج مومن را او تاسو ته مې یوټیوب چینل کې خراغلاس. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مو پتن وي. ټول نو مخ کې هم ملګری اوسو خبرې درته د ډنګي په باره کې کول غواړم چې احتیاط ډیر ضروری دی او احتیاط وکړئ ملګرو. ډنګي ډیره اهم شوی او ډیره زر خوريږي. زه هم ډنګي يم، زموږ आवाज نه بوتا زما आवाज نه بوتا ست پته لګي. ډیر احتیاط وکړئ. ماشومان ته وساتئ. کمزوري کسان چې امیون سیستم یې کمزور وي خوراک د وټامین سي او دغه شیانو خوراک ورته ورکړئ چې هغه په امیون سیستم باندې ډیر زر اثر کوي او وایټ بلډ سیل چې کوم دی هغه ډیر زر راکموي. د وایټ بلډ سیل چې کوم پلیټلیټس دی ډیر زر راکموي. نو احتیاط وکړئ. احتیاط ښه شی دی. دینه بعد دغه بره کوم تصویر چې تاسو ګورئ ډیر ښه به پیژنئ. تاسو هم پیژنئ او زه هم پیژنم. د غریبانو موټیویشنل سپیکر چې ځان ته وي او غریبانان موټیویټ کوي، نو دغه ته اوسو خبره او تاسو ته البته ویل غواړم چې دا موټیویشنل سپیکر به دغه شانتي چې د پښتون قوم پکې بې عزتي کیږي، د پښتون پلار پکې سپک یادېږي، غریبي خو د الله د طرفه ده. که ته اوس یو څو پیسې تا ګټلي نو ضروري خو نه ده چې هر سړی د ستا په شانتي وي او ته د خپلو پیسو معلومات وکړه چې ستا پیسې حلالې دي که حرامې. او دا موټیویشن به خلک ستا په شانتي کوي چې د خلکو بې عزتي پکې د پښتنو بې عزتي پکې کوي. او ډېر خلک پښتانه به ما سره په دې اختلاف هم کوي چې دا داسې خبرې کوي، ډېر په شوق د ویډیوګانې اوري، خو پښتنو دا ستاسو موټیویشن نه کوي. 15 منټو موټیویشن به صحیح اسمان ته دی خو واپس دی راغورځي. دنه خخه موټیویشنل سپیکران شته، خو د موټیویشن سپیکر توب نه موږ هیڅ فائدہ نه را رسېږي. فائدہ په خپل ده، په خپل ځان کې د چې ته څومره مهنت کې څومره خواري کې د البته خواري او مهنت کړي ټیک دا موږ څه اعتراض ورسره نه لرو. خدا چې کوم رقم داخل موږ موټیویټ کوي دغه سره موږ اختلاف لرو. د غریب بچي د غریب سړي زوی دا سره کوم موټیویټ کېدل دي. نو زه حیران هغه پښتنو لم چې دا سپورټ کوي. سره سپورټ کېدل په کار نه دي. نه خخه موټیویشنل سپیکران چې هغه واوري هغه نه بدله سم موټیویشن حاصل شي. او بل دا چې خواري نه کینو په موټیویشن باندې سکه چې خواري نه کینو موټیویشن ته لې سم نه درکې چې په کور ناشته او موټیویشن ټوله ورځ خوره هیڅ تعالی ګټه نه در رسي. نو هیله دا ده چې ملګرو دغه شانتي د بي وقوف خلک ماوري دغه یو څو پیسې ګټلې مې نو د ځان د پاره ګټلې د چا د پاره نه دي ګټلې. زما بي عزتي چې څوک کوي او زما د پلار بي عزتي چې څوک کوي هاي باندې زلانت وایم ولا که د سړی په نظر ورته وګورم چې داسې بي عزتي زما څوک کوي. نو امید لرم ملګرو چې د زما د خبرو سره تاسو اختلاف ټیک د لري سره ملګری خو حق خبره ته به حق وای. هر څه په مهنت دی. الله تعالی هر چا د پاره خپل رزق او خپل دغه قسمت لیکل او تقدیر لیکل چې څوک څومره منډه تر لوي ما غمره واغه تخپل ملاويږي. نو همدغه ملګرو همدغه پیغام مې درلودو. امید لرم چې پوزټیو به واخلئ. نو تر بل ویډیو پورې والسلام.